وی اللہ با آوازو کی آدم علیہ السلام تا چی یا آدم اے آدم نو آدم علیہ السلام بوی چی لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک یا اللہ ز حاضر یما او طول خیر یا اللہ ستا پلاس کی دے اللہ بو تا امرو کی چی اخرج بعث النار اغا خلق رو بس چی اغوی بجہنم تزی او اغا جہنمیان دی ما اغا بورتوی چی یا اللہ سو دی او سوک دی اللہ بورتوی در دی یری حدیث تے اللہ بورتوی دا هر زرو کسانونا یو کم زر دا دا جہنم دا پارا و یو دا جنت دا پارا دا هر زرو کسانونا یو کم زر دا دا جہنم دا پارا او یو دا جنت دا پارا اللہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کلچی اللہ دا خبرو کی نوی فذاک حین یشیب الصغیر دا غا وقت چی مشومانان با بوداگانش اللہ با قرآن کی ویل لگرے یوم یجعل الولدان شیبا آغا ورسی بوداگان با مشومانان شی خواه مشومانان آغا ورسی مشومانان با بوداگان شی مشومانان سنگ بوداگان کی ناغا با دو طریقو سرا یو دا چې دا ورځ دومره اوږده ده چې ماشوم پکې راپاسي دا دومره وخت چې پرې واوړي هغه به بوډا شي او درېیمه داسې چې کله الله اعلان وکړي آدم علیه السلام ته چې د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو د دې ډېرې سختې د لاسه به دا ماشوم بوډا شي او که تاسو خیال کړی دی بعضو ته چې وایي ویښته دې سپین شي وایي دا غمونو سپین کړو غمونه ویښته سپینوي او غمونه دا بدن کمزوری کئی نو دا دیر غم دا لاسبا دا ماشوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر نو دا غا وقت دی چی ماشوم با بکی بوداش وتضع کل ذات حمل حملها او دا دی اعلان سروا هر آغا زنانه چی بخیط باندی حملی دا غین بدا حملو لیگی وترى الناس سكارى او دا خلق بتا دا دي سخكاري لك دويچي بنشكي وما هم بسكارى حقيقت دا دي چاوي بنشكي ني ولكن عذاب الله شديد مگر دا الله عذاب بدر سخي وي الله بأوازو كي آدم عليه السلام تچي يا آدم اي آدم وآدم عليه السلام بويچي لبيك وسعديك والخير في يديك يا الله ز حاضر يما او طول خیر یا اللہ ستا پلاس کی دے اللہ بو تا امرو کی چی اخرج بعث النار اغا خلق رو بس چی اغوی بجہنم تزی او اغا جہنمیان دی ما اغا بورتوی چی یا اللہ سو دی او سوک دی اللہ بورتوی در دی یری حدیث تے اللہ بورتوی دا هر زرو کسانونا یو کم زر دا د جهنم د پاره او یو د جنت د پاره د هرو زرو کسانو نه یو کم زر دا د جهنم د پاره او یو د جنت د پاره الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې الله دا خبر وکي نو فذاک حين یشیب الصغیر دا وخت چې مشومانان به بوډاګان شي اللہ با قرآن کی ویل لگرے یوم یجعل الولدان شیبا آگا ورسی بوداگان با ماشومانان شی خواه ماشومانان آگا ورسی ماشومانان با بوداگان شی ماشومانان سنگ بوداگان کی آگا با دو طریقو سرا یو دا چی دا ورس دوم رو دا چی ماشوم پکی رپاسی دا دومره وخت چې پرې واوړي هغه به بوډا شي او درېیمه داسې چې کله الله اعلان وکړي آدم علیه السلام ته چې د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو د دې ډېرې سختې د لاسه به د ماشوم بوډا شي او که تاسو خیال کړی دی بعضو ته چې ووایي ویښته دې سپین شي وایي دا غمونو سپین کړو غمونه ویښته سپینوي او غمونه د بدن کمزوری کوي
نو د ډېر غم د لاسه به دا ماشوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر نو دا هغه وخت دی چې ماشوم به پکې بوډا شي وتضع كل ذات حمل حملها او د دې اعلان سره به هر هغه زنانه چې په خېټه باندې حملي د هغې نه به دا حمل ولیږي وترى الناس سکارا او دا خلک به تا ته داسې ښکاري لکه دوی چې په نشه کې وما هم بسکارا حقیقت دا دی چې هغوی به په نشه کې نه ولكن عذاب الله شدید مګر د الله عذاب به ډېر سخت